دا چې ډایرک کورونو ته ننوته دا هم د فحاشۍ یو ذریعه ګرځېدی شي. نو ادب ښیي چې کور ته ننوځي اجازت بالي. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مه ورننوځئ کورونو ته غیر بیوتکم سوا د کورونو خپلونه حتی تستأنسوا تر دې چې اجازت وغواړئ وتسلموا علی اهلها او سلام واچوئ په اوسېدونکو د هغې باندې. د ادب چې سلام باچې اجازت بالي. السلام علیکم ورحمة الله ادخل دا طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوړې ده. السلام علیکم در ننوځم نو درې پیرې چې کله ته آواز نه راځي درې پیرې او څه آواز را نغی بیا دې دروازه پورې دین شي چې ماته یې کړي بیا څه وکړه واپس شه د ادب یې زده کوي. دا زموږ په پښتنو کې دا ګډ کمی ته ګوره ډېره غلطه طریقه ده. والله سړي ته به ځان ډېر سپک ښکاري او بد ښکاري چې ته پردۍ دروازې ته ولاړ او ګړزو 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 دننه مریض دی دننه سړی اوده دی یا نه غواړي تا سره ملاقات بس دی که زه نه ته راکوي دا کمر کړکۍ به وله وولي او چغې په کوڅه کې راوځه لکه په کوڅه کې چغې روانې دي نو د ده نه به بیا د چا پلار کور کې کېږي. نو دا غیر شرعي طریقه ده او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه طریقه ښوولې ده. حدیث کې راځي چې یو صحابي راغی راننوتو نه سلام واچو نه اجازت واخیستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل ارجع لاړ شه واپس وځه فقل السلام علیکم ادخل چې راشي نو وایه السلام علیکم درتلی شم داسې. نو بله یو حدیث کې داسې راځي چې یو کس راغی او ډایرکټ ووایي بهر نه الج یا رسول الله درتلی شمه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل خادم ته ورشه ده ته ادب وښایه او ورته ووایه چې قل السلام علیکم ادخل اول سلام اچوه یعنی سلام کې څه دي سلامتیا دي په تاسو یعنی زه تاسو زما د طرف نه په امن کې اوسئ زه څه نقصان نه در کوم. نو بیا درتلی شم درې پیرې به اجازت غواړي ها درې پیرې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه بل چې اجازت غواړي غاړې ته به ولاړې یو نیم په دې سینټر د ته ولاړې که نه چې ته ور کولاو کې د هر څه نظر ولګي دا غلطه طریقه سیټ ته ودرېږه چا کره چې ورشي بیټکه پورې نظر کوز ساته نیغ هغه ځای ته ځه چې کوم ځای ته دې بوځي هلته کته دلته الا دا چې هغه دې راوباسي یو ځای ته کور کې یو ځای ته راوباسي وایي دا زموږ پلانې ځای دی پلان تا ته یې ښیي او صحیح ده ګوره ورته خو داسې چې ته ورننوځي کور ته او دروازې ته او کړکو ته ګورې او بر دا زنانه دي کور کې ماشومانان دي دا کتره کتره د ښو خلکو کار نه دی پوه شوي به دې که